روسي ځواکونو د اوکراین میلتوپول ښار ونیوه. د روسي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دې ځواکونو پرمختګ په حال کې دي او ځواکونو له اوکرایني عسکرو د میلتوپول ښار نیولی. د چیچن مسلمان مشر د روسیې مرستې ته ور ودانګل. د چیچن مسلمان مشر رمضان قادروف ویلي چې 10,000 مسلمان جنګیالي د روسي ځواکونو په ملاتړ له اوکراین سره د جګړې کولو ته چمتو دي. د ویلي دا هغه رضاکاره کسان دي چې د روسیې لپاره سر قربانوي او دا جګړه به ګټي. امریکایي مشهوري سندرغاړي بریټني د خپل پلار نه د ازادۍ ترلاسه کولو وروسته لوڅ عکسونه خپاره کړل. د امریکا مشهوري سندرغاړي بریټني هغه وخت خپل مینوال ډیر حیران کړل چې په انسټاګرام کې خپل لوڅ عکسونه خپاره کړل. ظریفه غفاري بیرته هیواد ته راستنه شوه. وایي غیر سیاسي فعالیتونه کوم. د میدان وردګو پخوانۍ ښارواله او د زړورو میرمنو جایزه ګټونکې میرمن ظریفه غفاري بیرته هیواد ته راستنه شوه. هغه وایي چې د حالاتو له ارزونې د ملت غم د شهید پلار هیلو او شپږ میاشتني ناورین بیرته راتګ ته اړ کړم. محسن داول د اشرف غني او زلنسکي په اړه لیکي. دا ډیره حیرانونکې ده چې خلک اشرف غني او زلنسکي سره پرتله کوي. د پاکستان دا ډول پرتله د افغانانو ترمنځ د داخلي تعصباتو څخه دي. دوی ولې ډاکټر نجیب او زلنسکي نه سره پرتله کوي؟ وړاندې له دې چې دوه سرونه پرتله کړو باید دواړه دقیق وڅېړو. اوکراین وایي تر اوسه مو د روسیې 3,500 سرتیري وژلي. د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ په 3 ورځنۍ جګړه کې د وژل شوي روس سرتیرو شمیر اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کیف او نورو ښارونو کې لا هم جګړه روانه ده. د اوکراین پوځ ویلي چې تر اوسه یې د جګړې په ډګر کې 3,500 سرتیري وژلي او تر 200 زیات عسکري ژوندي نیولي.